د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غني د افغان خپرندوی شبکې ABN سره په خپله تازه مرکه کې وویل د جمهوریت په سقوط کې د ډیرو څیرو ونډه درلوده. دا چې دا څیرې کومې وي او کوم کسان پکې ښکیل وو او هم د مرکې څو مهم ټکي په دې مطلب کې راسره لیدلی او کتلی شئ او زموږ AFG نیوز چینل هم سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني وایي حامد کرزی حافظه نه لري. هغه نه پوهه درلوده او نه تجربه. ما ورسره همکاري وکړه او تل مې ورته ویناوې لیکلې. ما د ده لپاره هر کار وکړ خو ده هیڅکله زما احترام ونه کړ او همیشه یې زه کنځلم. ډاکټر عبدالله د جمهوریت د نه دوام عامل دی. هغه زما د حکومت هر مثبت کار ننګاوه او زه یې هیڅ کار ته نه پرېښی. د سولې لپاره یې یو ذره کار هم نه دی کړی. همدارنګه ډاکټر عبدالله د پنجشیر د خوشحالولو لپاره پر بسم الله خان ټینګ ولاړ و او دفاع وزارت ته یې یوازینی کاندید همدا و. جنګ سالارانو 20 کاله نظام وخوړ، ځانونه یې پهلوانان معرفي کړي وو، خو د عمل میدان کې حقیقت بل څه و. امریکا راته وویل چې په اساسي قانون دې مه ټینګېږه، طالبان دې نه مني. ولسمشر محمد اشرف غني په خپله تازه مرکه کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن راته په څرګند ډول وویل چې په اساسي قانون دې مه ټینګېږه، طالبان دې نه مني. جنرال دوستم او عطا محمد له دولت امکانات واخیستل چې شمال ساتو. سبا خبر شوم ازبکستان کې ناست دي. خلیلزاد مفسد او بې کفایته دی. هغه څو مخونه لري او منافقت یې کوه. د افغان سولې لپاره د امریکا پر پخواني استازي توندې نیوکې وکړې. ښاغلي غني وویل خلیلزاد 2 مخونه کوه او د افغانستان سیاسي قشر یې په خپلو طرحو ویشلی و.